بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه لري دا څنګه اسلامي امارت د سعودي عربستان سره د میاشت په لیدلو کې موافقت کوي. سعودي عربستان اعلان د روژې کوي او یا هم اعلان د اختر کوي، نو امارت اسلامي ورسره نه مني، بلکې دوی مستقل رؤیت هلال کمیټه تجویز کړی دی او مستقل غواړي چې میاشت وګوري او په خپله دوی اعلان د روژې او د اخترو کې دا وی په خوله اعتبار نه کوي. دوستانو په دې موضوع باندې ما مخکې یو کلیپ کړی دی چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار شته او که نشته. نو زمونږ او ستاسو د حنفي مذهب درې عمده رایې دي. په دې کې یوه رایه دا ده چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته، چې کله مشرق کې میاشت ولیدلی شي نو مغرب والا به روژه نیسي او اختر به کوي ورسره همدارنګې د اختر. او دویم نظر زمونږ د مذهب دا دی چې اختلاف د مطالعو ته مطلقاً اعتبار شته. هر مملکت کولی شي چې هغوی په خپله د رؤیت هلال کمیټه تجویز کړي او میاشت په خپله وګوري. او دریم نظر بیا د محققینو حضراتو دی او د عمدو فقهاو دی او د موجوده فقها معاصر فقهاو نظر هم دا دی چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار شته هغه ممالک چې لرې دي سره، او که ممالک سره نږدې وي نښتې وي نو بیا هغوی دپاره اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته. نو اوس به راشو دې مسلې ته چې افغانستان او همدارنګې نور اسلامي ممالک د سعودي عربستان نه چې ډېر په لرې ساحه کې پراته دي، نو اختلاف د مطالعو ته دوی اعتبار شته. دوی کولی شي چې په خپله مستقل رؤیت هلال کمیټه تجویز کړي او هغې ته اعتبار ورکړي او په د هغوی په خوله اعتبار ونه کړي. سره د دې نه داسې نه دی خدای ناخواسته چې هغوی غلطه وایي یا دروغ وایي، نه، خو بیا هم بعضې اشتباهات شته، بعضې سببونه شته چې باعث د دې شوي دي چې باید نور اسلامي ممالک په خپله د دې د لیدلو کمیټه تجویز کړي او د دې پوره اهتمام وکړي. همدارنګه اسلامي امارت هم لله الحمد ټول علما او شیوخو د فلکیاتو د دې فنونو ماهرین دي، نو هغوی د دې کمیټې تجویز کړی دی او غواړي چې په مستقل طور سره لکه څنګه چې په ټولو موضوعاتو کې د استقلال فکر دی، نو دې کې هم غواړي چې مستقل طور سره دوی په خپله د میاشت د لیدلو اهتمام وکړي. دا چې څه سبب دی چې دا اسلامي ممالک ټول اکثرا په شمول د اسلامي امارت سعودي عربستان سره په دې موضوع کې موافقت نه ښیي، نو یو سبب خدا دی چې سعودي عربستان د هلال رؤیت هلال کمیټه د ادعا کوي چې موږ په یوه ورځ باندې هم په مشرق او هم په مغرب کې میاشت ګورو. سره د دې نه چې دا د فلکیاتو د ماهرینو د نظر خلاف دی. د بغداد لوی مفتی، د تفسیر لوی مفسر صاحب د روح المعانی علامه سید محمود آلوسی د فلکیاتو لوی ماهر دی، په 14 جلد 23 صفحه کې همدارنګې محشي د جلالین دی هم په استناد د یو حدیث سره دوی لیکي او په تجربې سره چې دا امکان نه لري چې په یوه ورځ د میاشت هم په مشرق کې وکتلی شي او هم د په مغرب کې وکتلی شي. نو دغه سعودي عربستان د رؤیت هلال کمیټې خبره د دوی سره په ټکر کې ده. او دویم دا چې کله کله سره د دې نه چې هغوی اعلان د میاشت د لیدلو وکړي او بیا په سبا ورځ باندې سره د دې نه چې وریځ نه وي، اسمان پاک صفا وي، بیا هم میاشت نه لیدلی کېږي. نو دا هم سبب د دې دی چې هر یو د ځان ته هر مملکت خپله تجویز وکړي. او بل سبب دا هم کېدلی شي چې د سعودي عربستان هغه خلک د حنبلي فقه پایبند دي، په مذهب د امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغې مقلدین دي. او د امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب دا دی چې د روژې دپاره د یوه سړي شاهدي او د اختر د پاره د 2 معتمدو سړو شاهدي کفایت کې. او د احنافو په نسب باندې که چیرې اسمان پاک صفا وي نو یو غټ جماعت د یو لوی جماعت ګڼ جماعت د ډیرو خلکو شهادت ته پکې ضرورت دی، د یو کس شهادت بیا نه قبلیږي. سره د دې نه که چېرته یو حنبلي مذهب قاضي فیصله وکړي نو احنافو دپاره د هغې منلو دپاره څه مشکل نشته، خو بیا هم دغه شاهدي خلاف ظاهر ده. نو داسې نه دی خدای ناخواسته چې همیشه هغوی غلطیږي، نه، خو امکان د دې شته. د علماو په نسب باندې قابل اعتماد نه دی.
نو فلهذا محققین علما اعتبار ورکی د لری خارونو د پاره د اختلاف د مطالعو افغانستان ډېر لري پروت دی د سعودي عربستان نه، نو دوی کولی شي چې مستقل د رؤیت هلال د کمیټې اهتمام او تجویز وکړي او په خپله د میاشت سره وګوري. دا د شریعت په خلاف کې نه دی، هیڅ مشکل نشته دی کې علما دې ته جواز ورکړي، بلکې دا استقلال هم دی او بهتر کار هم دی.